گوگل VEO3 ویدیو کمال وګورئ. شما میفهمین که چگونه میشه با VEO3 ویدیو ساخت، اما تا وقتی رحمان الله زنده باشه هر چیزی بریم توضیح میده انشالله. बाबा क्या आप रहमानुल्लाह ऑफिशियल को जानते हैं? हाँ, मैं रहमानुल्लाह ऑफिशियल की हर एक वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखता हूँ. Do you know Rahmanullah? yes, I watch all his videos. He makes amazing videos using AI. I'm very thankful to him. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. لکه څنګه چې تاسو وکتل ملګرو جیمینی VEO3 کې کم رقم ویډیوز جوړیږي، تاسو وکتل بالکل ریالستیک لکه څنګه چې مثال هیڅ معلومات نه کیږي لکه ریښتینی داسې معلومیږي. نو په نوې ویډیو کې تاسو ته سټیپ بای سټیپ طریقه ښیم څنګه موږ اکاونټ جوړولی شو په ګوګل VEO3 کې، هغې کې بیا موږ ویډیو څنګه جوړولی شو دا ټول سټیپونه به ورته ښیم. کېدای شي ویډیو لږ اوږده وي په همدې خاطر چې تاسو ته سټیپ بای سټیپ مکمل طریقه ښیم. که چېرته تاسو دغسې ریالسټیک ویډیو جوړې کوئ په VEO3 کې نو ډېر زیات ویوز اخلي ملګرو. تاسو فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک ټول کتلی وي چې څومره وایرل کېږي دا ریالسټیک ویډیو د ګوګل VEO3 والا. نو په دې ویډیو کې مکمل سټیپونه طریقه درته ښیم. کوشش وکړئ ویډیو زموږ سره تر پایه وګورئ سټیپ بای سټیپ په هر څه باندې تاسو زه پوهیږم. نه غواړم ویډیو مې ډېره اوږده شي او ورځو د موبایل سکرین خواته انشاءالله په موبایل سکرین کې تاسو ته ډېر مکمل سټیپونه ښیم. که چېرته نوي یې هر وخت درنه غوښتنه کوم چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، رحمان الله افیشل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ویډیو هم در سره لایک کړئ. که فیسبوک کې ګورئ نو فیسبوک کې هم موږ در سره فالو کولی شئ. ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. راځئ ورځو موبایل سکرین ته او په موبایل سکرین کې تاسو ته مکمل د ګوګل VEO3 او طریقې ښیم چې څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، څنګه موږ په دې کې ویډیو جوړولی شو. تر ټولو مخکې به موږ او تاسو یو VPN کنیکټ کوو ځکه چې ګوګل VEO3 په امریکا، USA، UK کې کار کوي، مثال افغانستان، پاکستان او ایران او په دې هیوادونو کې کار نه کوي. نو په دې خاطر موږ به VPN کنیکټ کوو چې زموږ ریجن څنګه کې چینج کړي UK، USA ته. ګورئ دې دپاره به تاسو پلی سټور نه سوپر VPN ډاونلوډ کړئ. دا ډېر ښه کار کوي. صحیح ده. سوپر VPN هم چې کله ډاونلوډ کړو پاس سر کې تاسو وګورئ دغه کنټري باندې به اوکې وکړئ، دلته به US انتخاب کړئ او دا به کنیکټ کړئ. کله هم چې US سره خپل VPN کنیکټ کړو دلته ګورئ کنیکټینګ شروع شو ما سره چې دا سکسسفولي کنیکټ شي بالکل فری VPN دا ګورئ موږ سره کنیکټډ شولو. دې نه وروسته به راشئ کروم براوزر ته او سمپل دلته تاسو په کروم براوزر کې سرچ کې ورته لیکلی شئ. ګورئ د دې لارې نه هم تاسو پیدا کولی شئ دغه VEO3 چې تاسو رجسټریشن کې وکړئ، اکاونټ کې جوړ کړئ. ګوګل VEO3 فور سټوډنټس. صحیح ده. په ګوګل سرچ کې ورته ولیکئ فور سټوډنټس 15 منثس ورسره ولیکئ. صحیح ده. سټوډنټس دپاره 15 میاشتو دپاره بالکل فری سبسکرپشن ورکوي. صحیح ده. پیسې نه اخلي. نو دلته په دې لینک باندې اوکې کوم لاندې ګورئ ګوګل AI Pro is free for students. صحیح ده. دا لینک به اوکې کوي. که چېرته هم په دې ځای کې پیدا نه کړو لینک به تاسو همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. که چېرته تاسو فیسبوک کې ګورئ په کمنټ کې به وي، که تاسو په یوټیوب کې ګورئ دې ویډیو په نوم باندې اوکې کوئ لاندې تاسو ته لینک راځي. دا صفحه چې تاسو ته خلاص لاندې ګورئ ویریفای سټوډنټ سټیټس. دا ډېر مهم ده ملګرو. صحیح ده. ویریفای سټوډنټ سټیټس دا باید تاسو ته راشي حتما اول وارې. صحیح ده. دلته یو نوی ایمیل جوړ کړئ، نوي ایمیل نه ورته راشئ که تاسو سره زوړ ایمیل کار نه کولو. خو دا مهم ده په دې صفحه کې. دا لینک ما ډایرکټ تاسو ته درکړی چې لینک باندې اوکې وکړئ تاسو به دا صفحه خلاص شي. که چېرته تاسو ته دغسې اپشن راغی this offer is not available نو تاسو یا کوشش وکړئ چې ایمیل بدل کړئ. اول ما درته ویل نوي ایمیل نه راشي، یا پاس سر کې 3 ډاټ اوکې کوئ، بیا نیو اکیګنیټو ټیب باندې اوکې وکړئ. چې کله په دې ټیب باندې اوکې وکړو هلته لینک ورته پیسټ کړئ چې کوم لینک ما درکړی زما ټلیګرام نه یې کاپي کړئ، د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. صحیح ده. او که بیا مو نه شو مثال بل براوزر خلاص کړئ، خو حتما باید تاسو ته دغه ویریفای سټوډنټ سټیټ راشي. په دې باندې چې اوکې وکړئ دلته تاسو نه ایمیل غواړي ویریفای یور سټوډنټس سټیټس. دلته تاسو نه سټوډنټس ایمیل غواړي EDU والا gmail.com yahoo.com دا کار نه کوي. یو ایمیل نه به اول تاسو ورته لوګین شئ. اوس مثال زه لوګین شوی یم جیمیل نه. نو موږ څنګه کولی شو چې EDU ایمیل ځان ته جوړ کړو بالکل فری او هغه دلته ورکړو هغه ایمیل او زموږ اکاونټ پې جوړ شي. نو د EDU ایمیل د جوړولو طریقه دلته تاسو ته نشم ښودلی په یوټیوب کې. کیدای شي ما ته سټرایک راکړي یا د یوټیوب د پالیسۍ خلاف وي. نو د هغې طریقه ما تاسو ته د ټلیګرام چینل کې ویډیو کې ښودلی. صحیح ده. همدې ویډیو لاندې به هغه ویډیو مي چې څنګه تاسو په EDU کې خپل ایمیل جوړولی شئ او هغه ایمیل بیا دلته په همدې طریقې سره ویریفای کوئ. دلته ورته پیسټ کوم او لاندې ویریفای باندې اوکې کوم.
دا وګورئ edu دا پکې راغی په دې ایمیل کې gmail.com نه ده ویریفای باندې چې وکړو ماته وایي چې انټر ویریفیکیشن کوډ وایي تاسو ایمیل ته ویریفیکیشن کوډ درغی ایزي ویریفیکیشن کوډ کې ورته دا پیسټ کوم لاندې سبمټ باندې اوکې کوم کله چې سبمټ باندې اوکې وکړه you are eligible for Google AI Pro student discount continue to subscribe with student discount دلته لاندې کنټینیو باندې اوکې وکړئ دلته اوس موږ ته اپشن راځي start trial په دې سٹارټ ټریل باندې به اوکې وکړئ بیا به اګري اوکې کوي کله چې سٹارټ ټریل اوکې کوو بیا به اګري اوکې کوي یونیورسيټي سټوډنټس یعنې 15 میاشتو لپاره بالکل فری تاسو ته جیمینای درکوي تاسو کارولی شئ تاسو اي آی ویډیو کې جوړولی شئ 15 میاشتو لپاره بالکل فری دلته تاسو باید حتما یو کارډ ولرئ یا پیپل اکاونټ ولرئ ځکه دې نه بغیر نه کېږي ملګرو ما دا څومره وخت چې دا ویډیو وځنډېده په همدې خاطر چې ما سره کارډ نه و بیا مې یو ملګري نه راواخیستلو نو ماسټر ډیبټ کارډ یا مثال ویزا کارډ تاسو سره وي په دې باندې دلته سبسکرپشن کیږي پیسې ته نه کټ کوي کوم خارج کې ملګری وي هغه ته وایي چې خپل کارت سره درته وی او 3 اکاونټ سبسکرایب کی بیا غي ایمیل تاسو ته درکې دلته لوګین کوم خپل خپلوان لري یا کوم ملګری لري ما سره خپل وو زما کارت ایکسپایر شوی و نو ما یو ملګری نه راواغستلوس نو دلته اډ کارت ګوري په دې باندې اوکې کومه ک پیپل کنیکټ کوم پیپل کې به تاسو سره ماسټر کارت کنیکټ کیږي ماسټر کارت چې کنیکټ نه پیپل کې هم بیا هم نه کوي کار پیپل لارم کولای شي اډ کارت لاره زه کوم مثال ما ملګری نه ماسټر کارت نمبر هر سره اخیستی هغه ورکوم په یو ماسټر کارت ویزا کارت باندې تاسو 2-3 اکاونټونه جوړولای شئ ملګرو صحیح ده داسې نه ده چې یو سبسکرپشن پکې کېږي خو پیسې تاسو نه کټ کوي ګوره ما ورته اډ کارت باندې اوکې وکړه کارت ضرور ده ملګرو یو چا نه به یې پیدا کوئ حتما ځکه نن سبا فری کارډونه هم نه جوړېږي دلته افغانستان کې ما ډېر کوشش وکړه دلته ګورې اډ کریډټ او ډیبټ کارت نو دلته کارت نمبر لیکم منت او ایئر لیکم او سی وی نمبر لیکم کنټري ورته انتخابوم کنټري کې یونایټډ سټیټ انتخابوم زپ کوډ ورته لیکم د یونایټډ سټیټ مثال یو 0004 دا د نیویارک زپ کوډ ده او سیف باندې لاندې اوکې کوم چې کله د کارت معلومات د هر څه ورکړه دلته هولډر نیم مثال خپل ورته ورکړو سیف باندې مې اوکې وکړه کله چې سیف باندې اوکې وکړه دلته ګورې ملګرو لږ لوډینګ کېږي دلته موږ ویټ وکړو موږ د بله صفحه خلاصېږي دا وګورئ ملګرو اپکمینګ چارج دا وایي چې مثال ستاسو سټارټینګ ټوډے نن ورځې ګورئ 15 میاشتو دپاره فری ټریل موږ ته راکړلو سټارټینګ سپټمبر 24 2026 نه بیا 18.99 هره میاشت موږ نه کټ کوي سبسکرایب آن پلی دلته ګورئ کینسل اني ټایم سبسکرپشن ټو ګوګل پلی تاسو خپل هم دې ایمیل ته لاړ شئ ګوګل پلی ایمیل کې هلته لاندې پیمنټ کې تاسو چې کله سبسکرایب کوئ بیرته ان سبسکرایب کوئ صحیح ده you won't be charged if you cancel before September ان دې تاریخ نه مخکې به تاسو کینسل کې تاسو نه پیسې نه کټ کوي we will send a notification موږ به ورځې مخکې تاسو ته خبر هم درکو د 15 میاشتو ایکسپایر نه مخکې نو کله چې دلته موږ سبسکرایب کو ګورئ ملګرو ښه یو ماسټر کارت سره موږ دلته سبسکرپشن وکړو سبسکرایب هم کړلو چې څنګه موږ ته اکاونټ خلاص شولو جیمینای کې موږ ویډیو جوړولی شوې بیا 15 میاشتو نه مخکې 15 میاشتو نه مخکې هر کله وي تاسو مثال د سبسکرپشن ختمول غواړئ تاسو یې ختمولی شئ خو مثال د 15 میاشتو نه مخکې باید تاسو د سبسکرپشن ختم کړئ بیا تاسو د کارت نه پیسې نه کټ کوي صحیح ده نو دغه طریقه به ورسره وکړئ داسې تاسو فری کارولی شئ 15 میاشتو دپاره ما سبسکرایب باندې اوکې وکړه ملګرو دلته وګورئ سبسکرایبډ زموږ سبسکرپشن څنګه وشو سبسکرایب شو دلته گو ټو جیمینای پرو باندې اوکې کومه کله چې گو ټو جیمینای پرو باندې اوکې وکړه موږ ته دا صفحه خلاصېږي ګورئ د gemini.google.com دلته موږ ویډیو جوړولی شو ملګرو ګورئ ویډیو اپشن موږ ته راغی پاس سر کې وګورئ پرو زما جیمیل سره پرو اپشن هم لیکل شوی ده کله چې دا پرو ولیکل چې زموږ سبسکرپشن واخیستل شو دلته موږ ویډیو جوړولی شو ویډیو اپشن شته ده او دې نه بغیر ګوره موږ دلته هم کولی شو په ورځ کې 2 ویډیوګانې جوړې کړو 8 سکندې پورې صحیح ده بدلته په پرامپ راخلی ورکوي به پرامپ طریقه هم درته ښیم صحیح چې په کومې طریقې سره تاسو باید پرامپ ورکړئ چې صحیح ویډیو درته جوړه کړي او دې نه بغیر ملګرو دلته مثال که تاسو د ورځې دلته تاسو ته اجازه درکوي 2 ویډیوګانې 8 سکندې دې نه بغیر به تاسو بیا لاړ شئ زه بل ټیپ کې خلاصوم ملګرو دلته وګورئ زه راځم بل ټیپ کې دلته خلاصوم ګوګل لیبس سرچ کوئ یا ګوګل فلو سرچ کوئ په ګوګل کې صحیح ده ګوګل لیبس یا ګوګل فلو دلته وګورئ دې اپشن ته ګوګل کې به دا لینک هم تاسو ته ډایرکټ درکم تاسو یې خلاصولی شئ دلته وګورئ راغلم ګوګل لیبس ته او لاندې ګورئ create with free دا مې اوکې که ملګرو چې کوم ایمیل کې موږ سبسکرپشن واخیستلو په دلته ګوګل لیب دغه فلو ډاټ ګوګل کې نه ده دا لینک چې موږ ته اوس خلاصېږي ګورئ لیبس ډاټ ګوګل نو دلته هم موږ همغه ایمیل نه لوګین کېږو کوم کې چې موږ فري 15 میاشتو دپاره سبسکرایب کړلو فري سبسکرپشن چې موږ ته راکړلو صحیح ده همغه ایمیل نه موږ دلته هم لوګین کېږو کریټ وت فلو په دې به اوکې وکړئ او همغه ایمیل نه به تاسو لوګین شئ دا ځان سره انسټالولی هم شئ پاس سر کې انسټال اپشن راځي زه به م انسټال کړم صحیح ده نو هر کله چې تاسو دې صفحې پورې راغلی کریټ وت فلو باندې به اوکې وکړئ کله چې کریټ وت فلو باندې اوکې وکړله بیا به تاسو همغه ایمیل ورته لوګین کوئ کوم ایمیل کې چې موږ پرو اپشن واخیستلو دلته ګورئ لوډینګ کېږي او همغه ایمیل ما انتخاب کړو ګورئ لږ وروسته دلته اپشن موږ ته خلاصېږي ګورئ
پاس سر کې وګورئ ایمیل سره زما ولیکل پرو نو دلته اوس موږ کولی شو چې ویډیو د کوم جوړیږي ګورئ دلته موږ ته 1000 کریډټ راکول کېږي چې هره ویډیو په 10 کریډټ باندې موږ جوړولی شو 8 سیکنډه نو لاندې ګورئ نیو پروجیکټ باندې وکې کوم دلته موږ چې هر څومره وغواړو مثال ورځې 3 4 5 ویډیو هم جوړولی شو خو موږ نه په هره ویډیو باندې 10 کریډټ کټ کوي او په بل ځای کې موږ ته کریډټ نه راکول کېږي خو هره ورځ د 2 ویډیوګانو جوړولو اجازه راکوي صحیح ده دلته وګورئ ملګرو انسټال اپشن راځي دا زه انسټالولی شم دې ځای نه مې انسټال کړلو لاندې وګورئ ټیکسټ ټو ویډیو د پرامپټ نه مخکې مثال دلته مثال تاسو پرامپټ ورکولی شئ او بیا پاس سر کې ګورئ دغه پرامپټ سره پاس وګورئ ټیکسټ ټو ویډیو به انتخاب کوئ ټیکسټ ټو ویډیو اولنی اپشن بیا به لاندې دلته خپل پرامپټ ورته پیسټ کوئ د پرامپټ طریقه هم درته ښیم ملګرو دا ما پرامپټ ما په چټ جی پی ټي باندې جوړ کړی دا چې دا ما ته څنګه ویډیو جوړه کړه څنګه چې تاسو د ویډیو په سټارټ کې ویډیو وکتله ګورئ پرامپټ فار ګوګل VO3 مثال سکین ټایټل وګورئ مثال انټرویو کابل سټي دا لوکیشن افغانستان کابل سینما پامیر ایریا نو تاسو ته به دا پرامپټ درکم ملګرو صحیح ده تاسو دې ځای نه ځان سره نوٹ کولی شئ کیمرا سټایل آډیو وګورئ چې مثال په بیک ګراوند کې سټریټ اوازونه یې د موټرو هارنډونه یا دغسې که نه او بیا کرکټر وګورئ چې 10 کاله افغانۍ هلکي مثال 10 کاله پورې عمر او بل کرکټر وګورئ چې انټرویو ورسره کوي مایک یې په لاس کې په مایک باندې رحمان الله افیشل لیکل شوی 15 کاله عمر بل سړی هغه سره انټرویو کوي د کیمرا سلولي د کیمرې سټایل ډایلاګ وګورئ ډایلاګ ما ورته لیکلي ان فارسي دري دا ما په چټ جی پی ټي باندې تیار کړی صحیح ده انټرویو وګورئ په دري کې ما ورته لیکلی چې مثال دغه باید هغه انټرویو هلک ته دا پوښتنه وکړي هغه بیا دا ځواب ورکړي یعنی چې څومره ښې طریقې سره تاسو VEO3 ته پرامپټ ورکوئ په صحیح طریقې سره یې پوه کوئ هغومره به ښه ویډیو تاسو ته جوړوي 3 لاین باندې اوکې وکړئ دلته به تاسو یوه ویډیو انتخاب کوئ صحیح ده ځکه 2 ویډیو باندې زیات کریډټ کټ کوي او په دې اپشن کې به ملګرو تاسو VEO3 ټیکسټ ټو ویډیو انتخاب کوئ VEO3 فاسټ صحیح ده ټیکسټ ټو ویډیو دا به انتخابوئ ځکه دې کې ښه ویډیو راځي او په 10 کریډټ باندې جوړیږي که چېرته تاسو لاندې اپشن انتخاب کړئ هغه تاسو نه په یو ویډیو باندې 100 کریډټ کټ کوي نو ټول نه ښه دا ده چې VEO3 فاسټ ټیکسټ ټو دې سره وایس هم راځي او وایس هم ورسره خپله جوړوي صحیح ده نو ما ورته پرامپټ ولیکلو ملګرو پرامپټ مې لیکلی ورته ور مې کړو دلته مې ورولېږلو چې ما ته په دې پرامپټ باندې بس ویډیو جوړه کړه که چېرته په دې ویډیو کې غلطي وه دا ویډیو ګوره لږ وخت نیسي ملګرو ما ویډیو فاسټ کړې ده ځکه زر دغه پرسنټیج روان ده فیصدي صحیح ده دا وخت نیسي نو دلته ګورئ موږ پرامپټ ورکړو اوس خپله ویډیو ګورو چې په دې کې مثال کومه غلطي نو بیا موږ پرامپټ کې چینجز کوو بله ویډیو جوړو د ما ویډیو ګوره داسې جوړه کړم ملګرو صحیح ده نو دلته وګورئ دا ویډیو مثال داسې جوړه شوه خو دې کې یو څه غلطي شته زه غواړم چې بله ویډیو جوړه کړم یعنې مثال دا زما خوښه نه شوله او مغه پرامپټ دلته ورته بیا پیسټ کوم او هغې کې یو څه چینجز کوم یعنې بدلون پکې راولم چې دغه کوم ځای کې غلطي وه مثال یا دا خبرې صحیح نه راتلې دلته وګورئ ما غلطي دا کړې ده چې لیکل مې زیات کړي دي او دا ویډیو 8 سیکنډه ده باید دومره ډایلاګ کې دومره لیکل ورکړئ چې 8 سیکنډه پورې صحیح ده نو ما لیکل ورته لږ کم کړه باید خبرې کمې وکړي چې 8 سیکنډه کې ویډیو ختم شي ځکه دا موږ ته فري 8 سیکنډه ویډیو جوړوي 8 ثانیو نه زیاته نه جوړوي نو ما هغه لیکنه ورته دومره کمه کړه چې 8 سیکنډه پورې خبرې په دې کې مکملې وشي دا وګورئ ملګرو دا ویډیو تاسو اوس کتلی شئ چگونه میشه با یو سری ویدیو ساخت اما تا وقتی رحمان الله زنده باشه هر چیزی بریم توضیح میده ان شاء الله نو موږ ویډیو صحیح جوړه شوله ملګرو صحیح ده تاسو وکتله پرامپټ هم کار وکړو په دې طریقې سره بیا که تاسو وغواړئ په دې پرامپټ کې چینجز وکړئ مثال دغه هلک نه جینۍ جوړولی شئ چې ما په پرامپټ کې ورته لیکلي دي هلته به تاسو ګرل کوئ فیمیل به کوئ دلته به ډاونلوډ باندې اوکې وکړئ ډاونلوډ نه مخکې به تاسو اپ سکیل اوکې کوئ ګورئ ملګرو کله چې ویډیو جوړه شي بس سر کې ډاونلوډ اپشن درکوي ډایرکټ یې مه ډاونلوډ کوئ اول یې اپ سکیل کوئ ځکه ویډیو به درته HD سایز ته اپ سکیل کېږي کله چې اپ سکیل کوله هغې نه وروسته به بیا ویډیو ډاونلوډ کوئ چې فل HD سایز کې تاسو سره ډاونلوډ کیږي ویډیو په دې کې आवाज او هر څه په خپل راخلي ملګرو ګوري اپ سکیل پوره شول ډاونلوډ باندې اوکې کوم او په فل سایز کې زه ډاونلوډ کولای شم ملګرو دا ویډیو ما سره ډاونلوډ شوله دلته اوس ملګرو ما بل پرامپټ ورته ورکړلو چټ جی پی ټي نه مې تاسو ګورئ چټ جی پی ټي کې هلته ورته لیکلی شئ په پښتو کې ساده پښتو کې ورته ولیکئ ورته ما ته داسې پرامپټ ولیکئ چې مثال دا جنۍ یا هلک نه داسې پوښتنه وکړي یا په کابل ښار کې یو هلک روان وي لاس کې مې کې چې هر څه ورته ووایي چې داسې ما ته پرامپټ ولیکه د VEO3 دپاره هغه تا ته پرامپټ برابروي دلته یې راواخله ورته پیسټ کړه تاسو ته به دغسې ویډیو جوړوي اسانه طریقه ده صحیح ده خو کوم پرامپټ چې ما سیټ کړی د هغه مثال په چټ جی پی ټي سره هغه به تاسو ته درکړمه نو هغې باندې که تاسو چینجز کې کوئ سیټ کې بدلوئ مثال افغانستان په ځای بل کنټري انتخابوئ بل هیواد اوازونه بدلوي هر څه کې کولای شي ملګرو صحیح دغه پرامپټ کې او یو خبر یاد ولرئ ملګرو چې دغه کې اوسه پورې پښتو ژبه نشته صحیح ده اردو دری انګلیش دغه ژبې شته خو پښتو ژبه اوسه پورې نه ده راغله اضافه شوې پکې یعنې پښتو ژبه کې موږ ویډیو نشو جوړولی په VEO3 کې نو انشاءالله دغه طریقه مکمل مې ورته وښودله راتلونکي کې به زه نورې ویډیو هم جوړوم په دې باندې په دې طریقې باندې به انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور ویډیو د سره لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې په لوی اعلان سپارم خدای پامان